سلامونه ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زه یم ستاسو ورور رحمان الله، تاسو ګورئ رحمان الله افیشل یوټیوب چینل. په فیسبوک کې هم موږ کتلی شئ. په نوې ویډیو کې ګورو ملګرو چې څنګه کولی شو په حساب پی کې خپل ځان لپاره اکاونټ جوړ کړو او حساب پی کې اکاونټ څنګه جوړیږي، کمې ځانګړتیاوې لري، په دې کې کوم نوي فیوچر راغلي دي، حساب پی څه شی ده، څنګه جوړیږي. نو دغه معلومات په نوې ویډیو کې تاسو سره شیر کوم، ځکه هر څوک چې آنلاین کار کوي د هغې لپاره ډیر ضروري ده حساب پی اکاونټ، ځکه نن سبا آنلاین کار زیات شوی ده او ډیر ځوانان زه ګورم چې په آنلاین کار کې خپل ځان مصروف کړی ده، خپلې هڅې کوي، کوشش کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي او همدا ډول راتلونکي وخت کې همداسې په آنلاین کارونو کې ځان مخته بوځي او آنلاین پیسې وګټي. نو د هغې دپاره ټول نه مهم چې ده زموږ دپاره په افغانستان کې حساب پی اکاونټ هم ده، ځکه آنلاین کارونو کې موږ سره زیاته مرسته کولی شي. نو په دې هیله چې ویډیو موږ سره تر پایه وګورئ، مکمل پروسس درته ښیم په دې ویډیو کې چې څنګه حساب پی اکاونټ چې کوم ځانګړتیاوې دي، اکاونټ جوړول او د دې چې کوم فیوچر دي، دا ټول معلومات تاسو سره شیر کوم. که چېرته نوي یې تر اوسه پورې زموږ په یوټیوب چینل ضرور زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، نوټیفیکیشن هم در سره آن کړئ، فیسبوک پیج کې هم موږ در سره فالو کولی شئ. اوس راځو ملګرو تاسو ته د دې پروسس او طریقه ښیم د حساب پی په اړه چې څومره هم معلومات دي. نو تاسو ما سره خوا کې موبایل سکرین کې ګورئ ملګرو. دلته وګورئ ملګرو، ما په خپل ټلیګرام چینل کې پوسټ کړی و، تاسو ته مې ویلي و چې مثال په حساب پی کې تاسو کولی شئ چې کوم نوی اپشن اضافه شوی و. دلته تاسو وګورئ ما سره په سکرین کې فرام ا پیپل اکاونټ، یعنی په حساب پی کې د پیپل اکاونټ اپشن هم اضافه شو چې مخکې دا پکې نو. صحیح ده. نو انشاءالله راتلونکي وخت کې به نورې ځانګړتیاوې راځي په حساب پی کې. نو دا یو ډېر غوره اقدام و د حساب پی څخه، ډېره مننه کوو، ځکه په انلاین کار کې موږ ګورو حساب پی چې کوم سیستم د صرف په افغانستان کې مثال موږ ته استفاده کولی شو، خو اوس که چېرته پیپل اکاونټ کې تاسو سره پیسې اوس مهال تاسو کولی شئ چې په حساب پی کې نغدې کوئ. صحیح ده. همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ملګرو ما تاسو ته دغه لینک تر کړی ده چې څنګه تاسو ډسکرپشن کې لینک باندې وکړئ، د ویډیو په نوم چې وکړئ، لاندې ویډیو ډسکرپشن راځي، لیکن راځي، مور باندې وکړئ، لاندې درته راځي مثال ما ورته لیکلي چې جوین حساب پی یا کریټ حساب پی اکاونټ. تاسو به ډایرکټ راشئ دلته زما ټلیګرام چینل ته، که چېرته هم ټلیګرام چینل نه وي جوین کړی دا هم در سره ضرور جوین کړئ. تاسو ته لاندې د جوین بټن درکوي، ځکه ټول نوي اپډیټ معلومات تاسو سره زه په ټلیګرام کې هم شیر کوم. دلته چې کله تاسو راغلئ دا پوسټ به تاسو ته خلاص شي، په دې کې وګورئ ملګرو تاسو ته لاندې لیکل شوي دي کریټ حساب پی اکاونټ. نو سمپل به دلته تاسو په دې حساب پی اکاونټ باندې اوکې وکړئ، بیا به دلته اوپن باندې اوکې وکړئ. کله چې دا تاسو اوپن کړئ دا به تاسو ویسي یو نوې صفحې ته. دلته وګورئ حساب پی ایډمنسټریشن راځي. صحیح ده. که چېرته ملګرو تاسو ته دا په مثال دلته په ټلیګرام کې خلاص شو، زیاتره وخت دلته مشکل لري اکاونټ جوړېدل، نو په سر کې وګورئ دغه 3 ډاټ ورکول کېږي، په دې به اوکې وکړئ، بیا اوپن ان به اوکې وکړئ. اوپن ان مطلب تاسو ته په براوزر کې خلاصېږي، چې هلته بیا کوم مشکل نه لري. صحیح ده. دلته به تاسو ویلکم ټو حساب پی اکاونټ به جوړوئ. څنګه؟ دلته به خپل کنټري سلیکټ کړئ. اوس مثال ما ورته افغانستان سلیکټ کړی ده، دلته وګورئ افغانستان کې ما او خپل د موبایل نمبر به ولیکئ. صحیح ده. لکه دغسې یو نمبر به ولیکئ چې تاسو کوم صحیح شمیرې د که ایم ټي ان اتصالات هر یو شبکې مشکل نه لري. کنټینیو باندې به اوکې وکړئ. چې کله کنټینیو باندې اوکې وکړئ ملګرو دلته ګورئ انوایټ سینډ سکسسفولي. نو کله چې تاسو کنټینیو باندې اوکې وکړئ ملګرو ګورئ ویلکم ټو حساب پی. صحیح ده. دلته راغی تاسو ته ویلکم ټو حساب پی، لوګین وذ فون یا لوګین وذ ایمیل. نو دلته دوه اپشن تاسو ته درکول کېږي. دلته به تاسو خپل د موبایل شمیره ولیکئ، دلته به خپل اکاونټ تاسو څنګه کوي، تاسو ته یو کوډ راځي هغه به تاسو لوګین کوئ، تاسو موبایل شمیرې سره هم کولی شئ چې هره شبکه. صحیح ده. دا هم چې کله ولیکئ آی هیف اګري باندې به اوکې وکړئ، دلته به لاندې کنټینیو وکړئ، تاسو به اول دې کې اکاونټ جوړ کړئ. مقصد زما هم دا ده. صحیح ده. اکاونټ په اسانۍ سره جوړېږي. که چېرته حساب پی اپلیکیشن تاسو سره نه وي، همدغه لینک نه لاندې ما تاسو ته د حساب پی لینک هم درکړی، پلی سټور ته لاړ شئ، هلته سرچ کړئ حساب پی، تاسو ته راځي، همدغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. صحیح ده ملګرو. کله به چې دا وکړو دلته اوس ګورئ زه راځم حساب پی ته. دا خو ما اکاونټ جوړېدل درته وښوده، ډېر سمپل کېږي. خو کله چې اکاونټ جوړ کړئ رجسټر کړئ، دا په یاد ولرئ چې دلته به تاسو خپل د برېښنایي تذکرې سره د دې ویریفیکیشن کوئ، فیس یا تذکرې مخې انځور شا انځور دا درنه غواړي، لکه څنګه چې موږ په صرافیانو کې اکاونټ رجسټر کوو. کله چې اکاونټ جوړ کړئ دلته به سیټینګ ته راشئ او په سیټینګ کې دلته وګورئ پروفایل، دغه پروفایل کې به تاسو خپل ویریفیکیشن ترسره کوئ مکمل. صحیح ده. ټول به دغسې ویریفای کړئ. لکه دلته وګورئ ما ټول معلومات ورکړي دي، ویریفایډ ده. کله چې پروفایل سر کې دلته داسې ولیکل شو، دلته وګورئ ملګرو، دلته وګورئ ویریفایډ. دا وګورئ ستاسو پروفایل به بیا ویریفایډ شي. تذکرې انځور مخې او شا دا ټول به ورته ولګي، خپل مخ سیلفي به ورته واخلئ، سکین به یې کوئ، هر څه چې وکړئ دا ټول معلومات به ورکړئ ورته، ډیټ اف برث
پروینس ډیسټریکټ څومره چې معلومات تاسو نه غواړئ د پښتو ژبه کې تاسو کولای شئ ملګرو ما سره په انګلیسي کې ده صحیح ده پښتو کې تاسو ته واړوئ ژبه ورته چینج کړئ تاسو پښتو کې ټول معلومات دې اخیستلی شئ دلته ګورئ دلته لینګویج سیټینګ ته چې راغلی خپل پروفایل سیټینګ ته دلته لینګویج وګورئ ملګرو دري یا پښتو هره ژبه تاسو انتخابولی شئ دري پښتو عربي اردو صحیح ده اوس پښتو ژبه شوه ګورئ پښتو کې تاسو کولی شئ نو دا دلته تاسو خپل اکاونټ چې کله ویریفای کړو جوړ شلو دلته ګورئ ملګرو دا د حساب پې یو خپل چې کوم کارت صفحه ده دلته وګورئ مګر دا کارت دا څه شی ده دلته چې زه کارت باندې اوکې وکړم دلته ماته ښیي چې تاسو په اکاونټ کې دومره پیسې دي دومره افغانۍ دي دا ستاسو د کارت نمبر ده صحیح ده اوس تاسو کولی شئ ملګرو حساب پې کې چې کله تاسو اکاونټ جوړ کړو تاسو به لاړ شئ یو نږدې نمایندګۍ ته لاړ شئ د حساب پې اول ته ورته وایي چې ماته یو فزیکل کارت راکړه لکه دلته تاسو ګورئ ملګرو دغه کارت ده دا وګورئ ملګرو دغه کارت ما حساب نمائندګۍ ته لاړم اول ته په همدغه نمبر چې کوم حساب اکاونټ ډېر مخکې جوړ کړی و ملګرو صحیح ده نو په همدغه ځای کې ماته دا کارت جوړ کړو چې دا ستا کارت شلو فزیکل دا چې کوم بانکونه دي مثال غضنفر بانک دا او داسې نور یو څو بانکونه دي چې هغې په اې ټي ایم کې اوس مثال موږ کولی شو چې تاسو په دې اکاونټ کې څومره پیسې اې ټي ایم څخه تاسو پیسې راغیستلی شئ یعنې دوی اوس وایي چې هر څومره پیسې تاسو راغلی 10 افغانۍ فیس پې کټ کوي دا وګورئ دا د حساب خپل فزیکل کارت ده ښه دې نه وروسته کیدای شي نور هم ښه کارډونه راشي یا ماسټر کارت ډیبټ کارت په ډول څه خو اوس په افغانستان کې چې کوم بانکونه دي د هغې مثال دغه فزیکل کارت له لارې تاسو کولی شئ چې د اې ټي ایم نه هم پیسې راواخلئ که چېرته تاسو را په دې اکاونټ کې پیسې واوسي نو بیا کولی شئ د فزیکل کارت له لارې تاسو خپلې پیسې راوباسئ د اې ټي ایم څخه هم که چېرته اې ټي ایم نه وي نو تاسو هرې نمایندګۍ ته لاړ شئ حساب کې تاسو خپل سکین پیسې هغوی ته ټرانسفر کړئ هغه تاسو ته نغدې افغانۍ درکوي صحیح ده د دې ځانګړتیاوې وګورئ ملګرو جرني ده اولنۍ درته سټارټ اخلم چې کله تاسو اکاونټ جوړ ویریفای کوئ دلته جرني باندې چې اوکې وکړئ ملګرو دلته تاسو خپل ایکس پي پوینټونه درکول کېږي دا څنګه کې لکه اوس مثال زه په دریم لیول کې یم صحیح ده څومره چې تاسو دې کې فعالیت کوئ هغومره به ستاسو ایکس پي پوینټونه زیاتېږي اچیومنټ تاسو ته ښیي اچیومنټ درکول کېږي دلته ګورئ خپل ګولونه دي دې کې به تاسو د میاشتې د ویکلي داسې چیلنجونه درکول کېږي چې څومره تاسو فعاله اوسئ هغومره به ستاسو دې کې مثال اچیومنٹ او دغه ریوارډ زیاتېږي لیډر بورډ ده لیډر بورډ مطلب دلته چې څومره ټاپ کسان دي هغه ښودل کېږي په دې ځای کې صحیح ده بل ریوارډ ده په ریوارډ کې وګورئ هاو ټو ارن کیش ریوارډ اوس ما سره لایف ټایم ریوارډ وګورئ 108 افغانۍ دی چې کله دا 500 پوره شي نو زه کولی شم چې دا ویډرا کړم ترلاسه یې کړم نغد یې کړم صحیح ده دلته وګورئ ویډرا ریوارډ پوینټ باندې اوکې وکړم یو کین ناټ ویډرا بیکاز یور پوینټس ار لیس دین 500 یعنې 500 افغانیو نه چې کم یې هغه زه نشم ترلاسه کولی دا ماته کمې لارې راغلي دي دلته ملګرو چې تاسو څومره فعالیت کوئ تاسو ته پوینټونه درکولی کېږي هغه پوینټونه تاسو مثال بیا 500 افغانۍ چې پوره شي تاسو یې کولی شئ ویډرا یې کړئ خپل زه هاو ټو ګیټ پوینټس پوینټ څنګه ترلاسه کولی شئ دلته خپل ټاسکونه لري ساین اپ ټو حساب چې کله تاسو اکاونټ جوړ کړئ کمپلیټ یور پروفایل خپل پروفایل کمپلیټ کړئ ډېر ټاسکونه دي دلته تاسو په پښتو ژبه هم تاسو ته لیکل کېږي دا چې څومره کمپلیټ کوئ تاسو دلته پوینټونه او هغې سره سره ملګرو سینډ باندې کله تاسو اوکې وکړئ په سینډ کې وګورئ ملګرو که چېرته تاسو مثال دلته په سینډ کې تاسو کولی شئ بټوین کارډز یو کارډ نه بل کارډ ته پیسې لیږلی شئ ټو پې بلز تاسو بلونه تحویلولی شئ په افغانستان کې الکتریسټي د برېښنا بل ایچ ډي څومره انټرنیټ بلونه دي تاسو ټول د حساب نه کولی شئ موبایل ټاپ اپ تاسو هرې موبایل شمیره ته ایزي لوډ کولی شئ پیسې لیږلی شئ د دې څخه صحیح ده دلته تاسو وګورئ موبایل کریډټ ان اور 170 کنټریز ملګرو ښه یو داسې نه چې تاسو په خپل افغانستان کې نور هیوادونو ته هم دا بس تاسو کولی شئ چې پیسې څنګه کوي د دې ځینې ولېږئ د حسابې له لارې نور هیوادونو ته هم تاسو ایزي لوډ په ډول سره پیسې لیږلی شئ صحیح ده 180 هیوادونه دلته لیکل شوي دي چې تاسو پیسې ورته لیږلی شئ ډېرې ځانګړتیاوې لري ټو کیش آوټ تاسو پیسې خپلې پیسې نغدولی شئ دلته وګورئ ما مثال بله ورځ پیسې کیش آوټ کړې دې څخه مخکې فیس نه اخیستلو خو اوس دوی یو څه فیس کېښودله د مومو څخه صحیح دی یعنې په 10 افغانیو کې 15 افغانۍ دوی فیس کټ کوي نور تاسو چې پیسې کله تاسو نغدوئ د حساب څخه 10 افغانۍ چې نغدوئ تاسو ته به مثال 15 افغانۍ دوی درنه فیس کټ کوي یعنې په 15000 کې ما نه 25 افغانۍ فیس کټ کړو صحیح ده نورې ټولې ماته نغدې کړلې په کیش آوټ کې په دې ډول سره کېږي صحیح ده ملګرو او بل ټو حساب اکاونټ تاسو یو حساب نه بل حساب ته تاسو پیسې ټرانسفر کولی شئ ټو ګورنمنټ سروس یعنې ډېر ځانګړتیاوې دي ملګرو ټو بینک اکاونټ تاسو بینک اکاونټ هم کولی شئ افغانۍ څنګه کوي همدې کارت څخه ورته ولېږئ یا تاسو ترلاسه کوئ اے اف پی اکاونټ یا غضنفر بانک صحیح ده نور ان شاء الله نورم پکې اضافه کیږي ټو پې ا گیفت کارت تاسو گیفت کارت هم د کې مثال پې کولای شئ دلته وګورئ ملګرو ډېرې اپشن دي پکې زما حساب په دې باندې خوښ شو ځانګړتیاوې ډېرې زیاتې لري ملګرو ټو بای ا فلایټ ټیکټ تاسو یو فلایټ ټیکټ هم اخیستلی شئ ملګرو تاسو دا وګورئ یو ټیکټ ځان ته بک کولی شئ پیسې تاسو همدې حساب پې نه ورکولی شئ آنلاین ټیکټ هم تاسو حساب پې له لارې اخیستلی شئ مارکیټ ته راځم په مارکیټ کې دلته بل وګورئ ملګرو دلته تاسو ګورئ پرووایډ سروس یا نیډ سروس
نیټ کیش که تاسو نغد پیسې غواړئ دلته به لوکیشن آن کوي تاسو ته نږدې ساحه کې خپل موبایل لوکیشن به آن کوي نیټ ای منی یا نیټ پیپر منی تاسو ته نغد پیسې پکار دي دا به انتخاب کوي پیسې به ولیکئ چې دومره پیسې زما پکار دي تاسو به اماونټ ولیکئ تاسو ته نږدې کس ښیي چې دې ته ورشه تاسو خپل پیسې دنه اخیستلی شي یعنې کوم کس تاسو لوکیشن باندې کوئ دې موبایل کې زما لوکیشن بند په دې خاطر صحیح ده او پرووایډ سرویس دلته نور سرویسونه تاسو ته پرووایډ کوي یعنې ډېر سیسټم لري کله چې ریسیوټ باندې وکړئ ملګرو په ریسیوټ کې هم همغه ډول سره تاسو هر څه یعنې سینډ پیسې لیږل او ریسیوټ پیسې ترلاسه کول خو په سینډ کې تر اوسه پورې د پایپل اپشن نه دی اضافه شوی په دې ځای کې تاسو کتلی شئ فرام پایپل په ریسیوټ کې د پایپل اپشن اضافه شوی ده تاسو چې کله پایپل اکاونټ کې تاسو سره پیسې زه پایپل باندې اوکې کوم ملګرو دلته یو څه اندازه فیس کټ کوي اوس مثال زه ورته وایم چې 500 افغانۍ 500 افغانیو نه کم زه نشم ترلاسه کولی فیس پرې راځي 4 سنټه ټوټل 8.9 یو اس ډي ټي به ما نه کړ شي کنټینیو باندې اوکې کوم صحیح ده اوس پایپل کې مثال ما سره پیسې دي زه غواړم نغد یې کړم دلته ما ته وایي چې خپل پایپل اکاونټ ته لوګین شه صحیح ده زه خپل پایپل اکاونټ ته لوګین کېږم نو ګورئ ملګرو زه خپل پایپل اکاونټ ته لوګین کېږم د انټر اوتنټیکیټر کوډ مانه غواړي مې ورته راواخیستو اوتنټیکیټر نه زه اوس ریډایرکټ کېږم خپل پایپل اکاونټ ته د کوم ځای نه حساب پې له خوا نه دلته ګورئ ملګرو ما ته وایي چې تاسو به 8.7 سنټه یعنې $8 او 0 سنټه به تاسو څنګه کوئ ورکوئ نو دا به موږ ته 500 افغانۍ حساب پې کې اضافه کوي اوس ما سره پایپل کې پیسې شته ځکه غواړم چې د پایپل پیسې نغدې کړم په همدغې لارې سره زه کولی شم ګورئ دلته کمپلیټ پرچیز باندې به اوکې وکړئ چې کله تاسو کمپلیټ پرچیز باندې اوکې وکړئ $8 0 به درنه کټ کړي ستاسو حساب پې اکاونټ ته به 500 افغانۍ ورسیږي یعنې د پایپل پیسې تاسو کولی شئ د حساب پې له لارې اوس نغدې کړئ صحیح ده دا ډېره ښه لار ده پکې او ډېر غوره اقدام ده نو په دې خاطر انشاءالله په راتلونکي وخت کې دوی خو صرف په ریسیوټ کې حساب پې یعنې مثال پیسې نغدولی شو د پایپل څخه انشاءالله په راتلونکي کې دلته په سینډ اپشن کې به هم دوی دغه اپشن اضافه کوي ځکه موږ ورسره په فیسبوک کې ما ورته کمنټ کړی و چې مثال دغه غوښتنه مې ته کړې چې باید سینډ او ریسیوټ دواړو کې پایپل اضافه شي او هغې سره سره په انلاین کار کې که دغه کار وشي چې مثال دوی د کورپټیو مثال باینانس دې سره اډ کړي چې باینانس پیسې موږ نغدې کړو یا یې واخلو پکې یو اس ډي ټي یا یې بیرته ترلاسه کړو نو دا به ډېر یو غوره اقدام وي که نه او ډېر خلکو ورته مثال دغه مشوره ورکړې ده چې باید په دې کې د باینانس د کورپټیو صرافې اپشن هم اضافه شي نو بیا به ډېر اسانتیا وشي زموږ دپاره په افغانستان کې هم دغه مکمل طریقه درته ومېښودله د حساب پې په اړه باندې چې کوم د دې نوي اپډیټ راغلي وو نوي فیوچرز راغلي وو کولی شئ خپل حساب پې اکاونټ ځان دپاره جوړ کړئ کله چې اکاونټ جوړ کړلو او غواړئ بیا یو فزیکل کارت ترلاسه کړئ لکه دا لاړ شئ هر یو ولایت کې شته نږدې نمایندګۍ ته لاړ شئ د حساب پې او خپل اکاونټ ورته وښیئ چې ماته یو فزیکل کارت راکړه هغه فزیکل کارت هم تاسو ته درکول کېږي 100 افغانۍ درنه اخلي د کارت بس نور تاسو ته خپل اکاونټ نه یې کټ کوي درته او تاسو ته فزیکل کارت درکول کېږي نو ډېر یو زبردست اپلیکیشن به د افغانستان دپاره داسې نه ملګرو تاسو ګورئ د برېښنا بل تاسو هر څه تحویلولی شئ په خپل کور کې داسې ضرورت تاسو ته نشته که چې تاسو برېښنا بل راشي نو دلته تاسو کولی شئ ګورئ ملګرو دلته به راشئ ټو پے بل ته به راشئ او خپل د برېښنا بل به تاسو څنګه تعویل کړئ همدغه ځای کې حساب پې کې تاسو سره پیسې په دې کې پیسې ورته اضافي کړئ الکټریسټي اوکې کړئ د برېښنا بل نمبر ولیکئ چې څومره پیسې درپسې راغلي هغه ورته ولیکئ او خپل بل تعویل کړئ یعنې تاسو ضرورت نشته تاسو چېرته لاړ شئ او هغه ته پیسې ورکړئ برېښنا بل تعویلېدو دپاره تاسو په خپل کور کې کولی شئ د حساب پې له لارې خپل د برېښنا بل تعویل کړئ او ډېر انلاین سیسټمونه دي چې تاسو پکې مثال نور انلاین کار کوئ یا چاته پیسې لګئ تاسو چاته حواله کوئ بل ملګرو که ریسیوټ باندې تاسو اوکې وکړئ دلته وګورئ ملګرو فرام انادر کارډ د کارډ اپشن هم کې شته دلته وګورئ ماسټر کارډ که چېرته په نورو هېوادونو کې ستاسو خپل خپلواني او تاسو ته پیسې رالیږي نو دلته د ماسټر کارډ له لارې تاسو کولی شئ چې ستاسو همدې ویزا کارډ ماسټر کارډ دا وګورئ ډېر امریکن ایکسپریس ته د دې له لارې تاسو کولی شئ یونین پې ده ماسټر کارډ باندې اوکې وکړئ ملګرو د هغه د کارډ نمبر به ورته ورکړئ کنټري افغانستان دا معلومات به ورته څومره پیسې غواړئ اماونټ به ورته ولیکئ تاسو ته به د هغه د کارډ څخه چې څومره افغانۍ غواړئ تاسو ته حساب پې ته راځي دلته یې نغدې کوئ یعنې دغه نورو هېوادونو نه چې څوک پیسې درته حواله کوي هغه هم تاسو کولی شئ د حساب پې له لارې دغه ځانګړتیاوې دغه اسانتیا هم دلته شته په حساب پې کې تاسو کولی شئ چې د هغه د ماسټر کارډ څخه پیسې ترلاسه کړئ دلته افغانستان کې دلته یې نغدې کوئ صحیح ده نو دا معلومات ملګرو سره شیر مې کړل ځکه زیات ملګرو غوښتنه وه د حساب پې په اړه چې څومره نوي فیوچرز نوي ځانګړتیاوې راغلي وې ټول مې در سره شیر کړل په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي ویډیو ضرور در سره لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ تر بلې ویډیو پورې په لوی الله مو سپارم خدای په امان